السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو د نویستم د شپې یو بهترینه وظیفه یعنی تر اختر مخکې یا د نویستم د ورځې یا د شپې یو وظیفه له تاسو سره شریک کوم چې د یا سمیع وظیفه د صرف او صرف 15 واره یې ووایاست. انشاءالله قسمت به د الله تعالی بدل کی، تقدیر به د الله تعالی بدل کی. که هر انسان غواړي چې الله تعالی مو قسمت بدل کی او په قسمت کې مې الله تعالی هغه څه ولیکي کم چې یې زه غواړم او په تقدیر کې مې هغه څه الله تعالی ولیکي کم چې یې زه غواړم، نو الله پاک جل جلاله د دغه یوې وظیفې چې د الله تعالی یو نوم د یا سمیع د دې یوې وظیفې صرف او صرف 15 واره دې ورد وکړي، دا دې وظیفه دې وکړي. انشاءالله له هغه نه بعد د دې وګوري چې څنګه به الله پاک جل جلاله د ده قسمت بدلوي. یو انسان له خپل قسمت څخه په شکایت ده، مثلا چې په هر کار کې د ده قسمت شاته وي، نو غواړي چې خپل قسمت برابر کړي، الله تعالی یا قسمت او نصیب خلاص کړي او پر داسې طریقه باندې د تقدیر ولیکل سي کم چې په هغه کې کامیابي زیاته وي، نو د دې وی وظیفې عمل دی وکړي. دوستانو تر اختر مخکې به د انشاءالله دغه مشکل حل سي، هغه حاجت به دی پوره سي، هغه نصیب سي ته یې بدلول غواړي، هغه تقدیر سي ته یې بدلول غواړي، انشاءالله په هغه کې به بدلون راسي. دا یوه داسې وظیفه ده چې یا سمیع یعنی معنا دا ده ای اوریدونکي، الله تعالی د انسان فریاد اوري، الله تعالی د انسان هره دعا چې دی کوي اوري، الله تعالی انسان چې الله تعالی څخه هر حاجت پوره کول غواړي الله تعالی یې اوري، نو چې اوري پوره کوونکی هم الله تعالی ده، د دعا قبلونکی هم الله تعالی ده، د حاجت پوره کوونکی هم الله تعالی ده، د نصیب د ښه نصیب و د بد نصیب لیکلو والا هم الله تعالی ده، د تقدیر بدلونکی هم الله پاک جل جلاله ده. نو دوستانو کوشش وکړئ دا وظیفه وکړئ، دا موقع بیا په لاس باندې نه درځي، پر هغه طریقه باندې کم چې زه نن تاسو ته درکوم هغه طریقه خاص پر هغه باندې یا وکړئ، پر هغو شرایطو پابندي سره یې وکړئ، انشاءالله چې څه رقم تاسو خپل قسمت غواړئ، څه رقم تاسو خپل نصیب لیکل غواړئ، الله تعالی هغه رنګه درته لیکي. یعنې داسې شپې مبارکې شروع دي، رمضان پر ختمېدو ده، په دغو شپو کې مې که څه تر لاس کو لاس یې کوي، کنې په دې ټول کال کې بیا هغه رنګه نسئ کولی کم چې په دغو څو شپو کې ده. په دغه شپه کې چې مثلا په دغو ورځو کې چې الله تعالی و انسان ته څه ورکوي، بیا داسې په کال کې دته هغه نه میلاویږي، یعنې داسې نه نعوذ بالله چې الله تعالی پر څه باندې مثلا په دغو شپو کې قادر ده، بیا نه ده، نه، الله تعالی په هر وخت کې په هر سیکنډ کې و انسان ته هر هغه څه ورکوي، خو دغه وخت چې ده کم چې شروع ده دا د قبولیت یو بهترین وخت ده، دا د دعا د قبولیت لپاره یو بهترین شپې دي، دا د حاجت د پوره کولو لپاره یو بهترین شپې دي، نو ځکه مې درته وویل چې کوشش وکړئ په دغو شپو کې څه ترلاسه کړئ، لکه څنګه چې عبادت په دغه شپو کې نفل کول په خلاصه خوله کې فرض کول په ثواب کې سره برابر دي، او په دغو شپو کې خو چې فرض کول په خلاصه خوله کې 80 فرض مثلا کول په دغه شپو کې یو هغه د 80 مقابله کوي، نو په دغه شپه کې چې الله تعالی څونه درکوي په دغو شپو کې، یعنې په خلاصه خوله کې چې څنګه ستا دعا 1% قبلېدله، په دغو شپو کې الله تعالی 80% قبلوي، په دغو شپو کې چې د حاجت څنګه قبلیږي په خلاصه خوله کې مثلا له روزې نه بعد چې 1% ستا دعا قبلیږي، په دغو شپو مبارکو کې به الله پاک جل جلاله د دې شپو په برکت سره ستا دعا 80% قبلوي، یعنې دومره زیادت، یعنې دغه شپې دي، دغه دی موقع دي، دا موقع له لاسه مه ورکوئ، دا بار بار پر ژوندو باندې کله کله مثلا پر ژوندو خو راځي او سړی چې مړ سو بیا یې له لاسه ووته بیا نسي راتلی، خو په مرګ باندې باور نسته نه په ژوند باندې، نو انسان باید دا کوشش وکړي چې په دې وخت کې وکړي، ځکه چې په مرګ او ژوند هېڅ باور نسته. نبی علیه الصلاة والسلام به صحابه کرامو ته ویل چې زه په ځان باندې یعنې په مرګ او ژوند باندې دومره باور نه لرم چې یوې خواته سلام وګرځوم دا بلې خواته سلام ګرځوم، زه په ځان باندې باور نه لرم چې آیا فاته به سي که به نه، چې هغه د الله تعالی خوږ رسول او پیغمبر و، هغه ته د مرګ فتح نه وه، نو موږ و تاسو ته څنګه ده، موږ او تاسو به څنګه په مرګ باندې خبر یو چې آیا مرګ نږدې ده که لرې ده.
نو په هغه باندې بروسه نشته، نو کوشش وکړئ دا وظیفه وکړئ. الله ته معلومه سي تر بل رمضان به موږ ورسیږو که به نه ورسیږو. رمضان خو راځي دا سته تر قیامت تر ورځي، خو موږ معلومه نه ده چې موږ به تر هغه ورسیږو که نه. دوستانو وظیفه دا ده په دغو شپو کې چې هر وخت کوئ کوشش وکړئ د اختر تر مخکې وکړئ، یعنې تر هغه ټیمه کولی شئ په هغو شپو کې چې څو د اختر مثلا هغه سار را داخلیږي. یعنې دغه وظیفه د 15 واره به دا یا سمیع ووایاست، په سر کې به 11 واره درود شریف یار، بیا به یا سمیع ووایاست، بیا به بیا 15 واره درود شریف، په پای کې به بیا 15 واره سورة الکوثر ووایاست، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. له دې نه بعد په پای کې 15 واره سورة الاخلاص ووایاست، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا به ووایاست. لغه نه بعد پر ځان باندې راجف کړئ، او کچیرې د مثلا د دعا وخت و د دعا موقع برابرې د دعا وکړئ، لاس پورته کړئ الله ته، که نو دغسې په ولا روانه باندې کولی شي دا وظیفه هر وخت، خو بیا هلته په زړه کې الله تعالی ته د خپل حاجت د خپل دعا د قبلېدلو د څه د غوښتلو الله تعالی ته دعا وکړئ، خواستئ عاجزۍ وکړئ. انشاءالله الله پاک جل جلاله هغه څه درکوي کوم چې تاسو یې غواړئ. الله دې وکړي چې دا وظیفه تاسو وکړئ، الله تعالی مو کامیاب او آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.